وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمته الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل أمور مهمة وخصه بجوامع الكلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سورة الأنفال لسما پارا آيات درشميتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه المسلم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله جل جلاله سره زما د دنیا او د آخرت ښېګڼې او حسنات مو په نصیب شه. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د دې لپاره چې الفت او محبت پیدا شي د مسلمانانو په زړونو کې، دا یو الهي انعام دی، د هر چا په زړه کې نه وي او نه دا په پیسو خرڅېږي او نه په کسب و کار سره راځي. فرمایي الله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله جل جلاله وی ته او ټول مؤمنین په نصر او فتح باندې تایید کړلی، مؤمنانو ته دا زیر یې دی. وألف بین قلوبهم، او ته غواړي او یا تاسو غواړئ پیغمبر صاحب ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته غواړي چې د خلکو په زړونو کې محبت واچي. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، که دغه ټول څه په دې ځمکه کې دي او دغه ټول نفقه کې او خیرات کې او خلکو ته یې ورکړي جمیعا ټول، ما الفت بین قلوبهم، هیڅ وخت به د خلکو په منځ کې د په زړونو کې کله محبت پیدا نه کړي. ولکن الله الف بینهم، لیکن الله جل جلاله محبت اچولی په منځ د دوی کې. انه عزیز حکیم، الله جل جلاله غالب دی او حکیم دی، په دې کارونو باندې پوهېږي. سورة الأنفال 14 او 16 آیات. الله جل جلاله الفت همداسې چې په زړونو کې اچولی د الله تعالی د دې لپاره دا مؤمنانو ته وایي چې د حسد نه ځان وساتئ، تربګنۍ او دښمنۍ نه ځان وساتئ، رذایلو نه ځان وساتئ، حسنات په کار باندې واچوئ. او دا یو محبت دی چې ما ستاسو په زړونو کې اچولی، په قسمونو قسمونو نعمتونه مې درته پیدا کړي چې د دې باعث شي چې تاسو الله جل جلاله سره او د هغه رسول سره او خپلو منځونو کې سره محبت وکړئ. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي رسول الله: تحاسدوا، حسد مه کوئ یو تر بله، ولا تناجشوا، او تناجش مه کوئ، یو بیع باندې بل بیع مه کوئ، او په یو بل باندې د هغې د پاسه په بیع باندې بیع مه کوئ، هغې ته مه خرابوئ د هغې بیع. ولا تباغضوا، او غضب مه کوئ، یو تر بله سره قهر او غضب او غصه مه کوئ. ولا تدابروا، او یو د بل نه شا اړول او یا مخ اړول مه کوئ. ولا بيع بعضكم على بيع بعض، او کلم تاسو خرڅ نه کوي یو شی په یو بل
په یو قسم باندې چې نور خلک اخلي او تاسو په هغې باندې پیشي وکړئ او مخکې شئ او د هغې په ځای باندې تاسو واخلئ د هغې په بیه کې مو ورولېږئ وکونو عباد الله اخوانا او اوسېږئ د الله بندگان او ورونه اوسېږئ فرمایي رسول الله المسلم اخو المسلم مسلم د مؤمن او د مسلمان رور دی لا یظلمه ولا یخذله ظلم پې نه کوي هېڅکله به پې ظلم ونه کړي ولا یخذله او نه به خذلان او کمتري ورته راوړي او نه به یې خفه کړي ولا یکذبه او نه به یې دروغجن کړي او نه به ورپورې دروغ ووایي او د دروغو تهمتونه به وتړي ولا یحقره او توهینوي بې نه په غریبۍ او په بل کم یو صفت باندې به یې تحقیروي نه توهین کوي بې نه سپکوي بې نه التقوا هاهنا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تقوا دلته ده ویشیر الی صدر 3 مرات خپلې سینې ته یې 3 ځلې اشاره وکړه التقوا هاهنا التقوا هاهنا التقوا هاهنا تقوا دلته ده بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وی ټول هغه وساتئ ځانونه د هغه څه نه او هغه ګمانونو نه او هغه نیتونو نه چې تاسو شر رسوئ او یو بل مؤمن مسلمان تحقیروئ او سپکوئ هر یو مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دي صحیح ور باندې حرام دي دمه وینه تویول هېڅ وخت به یې وینه نه تویوئ وماله او هېڅ وخت به یې مال نه اخلئ د مسلم وعرضه او هیڅ وخت به ابرو او عزت ته سپک نه ګورئ د هغې عزت ستاسو عزت دی د هغې ابرو ستاسو ابرو ده د هغې عرض ستاسو عرض دی کله به هم دا کار نه کوئ د دې لپاره چې د احادیث شریف کې دا شیونه ذکر شوي که دغه ټول شیونه موږ مراعات کړو مسلمانۍ پوره مسلمان او مؤمن انسان ګرځېږي تعریف د حسد علما داسې کوي قوله رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحاسدوا په دې حدیث شریف کې حسد مه کوئ لا يحسد بعضكم بعضا والحسد مرکوز فی طباع البشر باوجود د دې نه چې په طبیعت د انسان کې په خپله اخکل شوی دی دغه حسد اخکل شوی دی دا یو غریزه ده په انسان کې موجوده ده یو خوی دی پکې موجود دی او دا انسان چې دی دغه د دې نه باید کار وانخیستل شي که چېرته دې دغه خپل دغه حسد لرې کړه د ځان نه او دفع د دې وکړه او صبر یې وکړه نو دی د فضایلو خاوند شو دی یو فاضل انسان دی ځکه طبیعت کې شته دی دا حسد خو دې په خپل طبیعت باندې او د خپل صبر له مخې او د خپل دین له مخې او د خپلو هغه خو اخلاقو له مخې دا یې دفع کړه او په چا باندې حسد ونه کړ بیا فرمایي چې دا په تقسیم شوی دی دغه حسد په څو قسمونو باندې دغه حسد په قول باندې وي او په فعل باندې هم وي د یو چا نه مال اخیستل وي او د چا باندې یو څه ازاله او لرې کول د مال او اخیستل ته په خوله باندې هم کېږي محسود هغه څوک چې حسد کوي هغه هر قسم کولی شي چې د یو بل چا سره په یو شي او په بل شي باندې حسد وکړي او دا دواړه څه شی دی دا حسد که فعلي وي او که قولي وي د انسان سره دا په نفس کې یو شر دی او خباثت دی چې د انسان په نفس کې وي او دې دواړو نه باید ځان وساتي او حسد چې مذموم او خراب کار دی او منهي عنه دی هم د اجتماع د نقطې نظر او هم د دین د نقطې نظر دغه معنی شوی دی ځکه دا یو غلط کار دی او حسد باید ونه شي ځکه د دې مثال داسې وایي علما چې ابلیس حیث حسد آدم ابلیس د آدم علیه السلام سره حسد وکړ چې ولې ملایکو دوی ته سجده کوله ولې دې دومره محترم شو چې الله په خپل لاس باندې جوړ کړ هغه د حسد ولې الله جل جلاله په خپل خوا کې ورته ځای ورکړ ولې په جنت کې داخل کړ نو اوس د دې حسد د شیطان چېرته ویوړ کوم ځای ته یې ویوړ یو خدا د دې حسد شو او یو د شیطان کبر شو وګورئ کبر انسان ته حسد انسان ته څومره ضرر رسوي خپل کبر دی پرې نه خو چې توبه وباسي الله جل جلاله تر قیامته پورې په خسران باندې اخته کا او کم منزلت یې چې او کم یو علمیت یې چې هغه ټول دې زائل کا وایخسته دي ځکه چې د حسد برخه همدا ده چې په چا باندې چې شی کولی شي نو الله جل جلاله په خپل علم آدم علیه السلام ته علم هم ورکړ ټول هغه څه چې د هغې سره لازم و هغه یې هم ورته ورکړ په جنت کې هم داخل کړ
نو د الله جل جلاله هغه ښې چارې او ښه فضائل او د الله جل جلاله علم او د الله جل جلاله کړنه او جوړونه ټوله د آدم علیه السلام سره شوه. او هغه څوک چې حسد یې کو هغه ابلیس به تر قیامته پورې به هماغسې په خپل هغه حیثیت کې ګرځېږي چې ټوله دنیا به ورته یعوذ بالله من الشیطان الرجیم او من شر حاسد اذا حسد. او همیشه دپاره په قرآن عظیم شان وایي د شر د حسد کوونکي نه ځان وساتئ. او من الجنة والناس د هغه شیطانان نه چې په جنیاتو کې دي او که په انسانانو کې دي د هغې نه ځان وساتئ. قول د قرآن عظیم شان ود کثیر من اهل الكتاب لو يردوکم من بعدکم ایمانکم کفار. بني اسرائیل او یهودو دا خاصیت لرل چې هغوی به دا حسد کو د زړه نه چې محمد صلی الله علیه وسلم ته قرآن راغلی یو جامع کتاب دی، نو دوی به غوښته چې هغه خلک چې د دوی د ده سره دي هغه بیرته په شا باندې ویسي او د دې خپل دین نه لرې کړي. ود کثیر من اهل الكتاب کوشش کوي او دوام ورکوي ډېر د اهل کتابونه دې ته چې تاسو ټول مسلمانان بیرته شاته کړي، شکونه درته واچي، په قسمونو قسمونو تاسو د دین نه لرې کړي. من بعد ایمانکم کله چې تاسو ایمان راوړئ حسدا د حسد نه دوی دا کارونه کوي. من عند انفسهم د خپلو نفسونو کې دا تړلي دي. من بعد ما تبین لهم الحق سره د دې چې دوی ته حق راغلی دی او دوی په حق باندې پوهېږي خو بیا هم دغه کارونه کوي. فعفو واصفحو تاسو ته وایي ای مؤمنانو جګړه ورسره مه کوئ، جنګ ورسره مه کوئ، جدل ورسره مه کوئ، عفو وکئ، واصفحو او برابروالی وکئ. یأتی الله بامره تر هغې پورې چې الله د جهاد حکم درته وکړي تر هغې پورې هېڅ مه وایي. ان الله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې ښه پوهېږي او په هغې باندې قادر دی. اوس زبیر بن عوام رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم دب الیکم داء الامم من قبلكم الحسد والبغضاء هي حالقة الدين لا حالقة الشر. فرمایي زبیر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي امم او امتونه همداسې اوږده راغلي دي، د مخکې نه حسد لرونکي دي، بغض کوونکي دي او دغه بغض چې دی دا بغض چاړه ده، دا یو چاقو دی، دا یو پاکي ده، دا یو بلډ دی. داسې چې دا داسې فکر مه کوئ چې دا ویښته تراش کوي، بلکې دغه هغه حالقه او هغه چاړه ده چې دی ستاسو په منځو کې ویښته نه تراش کوي، بلکې ستاسو تر منځ هغه محبتونه او ستاسو تر منځ هغه ښه ښېګڼې هغه ټول تراش کوي او د منځ یې وړي. حالقه دا هغه تراش کوونکې ده چې د ښو او د انسانیت او د سړیتوب هغه ټول هر څه هغه ټول حالقه او خرابیه. او تحاببتم افشوا السلام او که تاسو چېرته یو د بل سره محبت کوئ سلام واچوئ یو پر باندې. سلام یو بهترین شعار په اسلام کې که موږ او تاسو وویو چې زموږ د ټولو قومونو سره فرق دا دی، د هغو فرق یو قسم او بل قسم باندې یو بل سره لمانځي او بړګندي او ستړي مشي ورسره کوي، ښې چارې ورته وایي، خو موږ تاسو په سلام لمانځو دپاره د دې چې زما د خوا نه سلامت اوسېږه، محبت دی زما در سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو چېرته محبت کول غواړئ نو زه تاسو پوه کوم په هغه څه باندې چې تاسو یې وکئ نو تاسو به محبتناک شئ. افشوا السلام بینکم سلام ډېر واچوئ، حتی د یو ونې نه اخوا تېرېږئ، د یو دیوال نه اخوا تېرېږئ، یو ځای بل ځای کېږئ سلام واچوئ یو بل سره چې ستاسو محبتونه زیات شي. حسد ډېر یو د محسود په زړه کې همیشه دپاره لمبې وي او اور وي د بل چا دپاره، نو دې کله حسد کله هم نشي روغ کېدلی، ځکه د بل چا د مال زوال غواړي او خپل ځان ته یې غواړي، او یا د هغې د علم زوال غواړي او خپل ځان ته یې غواړي، یا د هغې د جاه و جلال ذلیلتیا غواړي او خپل ځان ته یې غواړي. دغه ټول د حسد نه اخیستل شوي او دا حسدونه ډېر غلط کار دی او وایي باید سړی ونه کړي او نه باید د دې سره مخکې شي، بلکې یو ښه نعمتونه دا دي چې انسان باید عفو وکړي، انسان باید تېرېدنه وکړي، انسان باید یو بل سره ورورګلوي وکړي او د حسد او د محسودتیا نه باید تېر شي. حسد زوال د نعمت د بل غوښتل تا ته څه فایده کوي؟ یا د هغې مال تا ته هغه ته خپله لیکل شوی تا ته کله راوړل کېږي، کله تا ته درکول کېږي، هېڅ وخت در سره نه راوړل کېږي.
نو الله جل جلاله فرمای فخرج على ثوبه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. کله به چې قارون راووته د کور نه د زیب و زینت سره او د ښو جامو سره او د ښه فیشن سره او د قشنګ رنګ سره او د ښو هغه څه لباسونو سره چې هغه به پې ښه ښکاره کېده. کله به چې راووته نو خلکو به دا ارمان کو ای کاش کې موږ ته دا ټول هر څه وی لکه څنګه چې قارون ته ورکول شوي دي او د دې برخه ډېره لویه ده په دنیا کې. حظ عظیم دی، په ډېر لویه برخه باندې لمانځل شوې ده، دې ته ورکول شوې ده. نو دا شی نه چې دوی ارمان کو دې ته ضرورت نه و، بلکې علماو به ورته څه ویل، ورته به ویل وقال الذین اوتوا العلم، او هغه کسانو ته چې الله جل جلاله علم ورکړی ویلکم ای خلکو حسدناکو خلکو هلاک دې وي په تاسو باندې. ثواب د الله تعالی په نیز باندې ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا، بلکې ثواب د الله په نیز هغه څه دی چې عمل صالح وکړي او د هغه څه وکړي چې الله جل جلاله پرې خوشحالېږي. فلا یلقاها الا الصابرون، الله سره نه یوځای کېږي مګر صالحان او صابرین ورسره یوځای کېږي. نو تاسو ته دا پکار دي چې د قارون په پیسو باندې او د قارون په دنیا باندې مه نازېږئ او ما هغې ته داسې وایي چې تا ته یو ډېره لویه برخه په دنیا کې درکول شوې. د قارون سرنوشت هم ولیدل، ټوله دنیا په سر ځمکې ځان ته راښکوده او صابران او ضعیفان هم ولیدل چې الله جل جلاله ورته جنتونو ضمانت کړي او په دنیا کې د یو ابرو او عزت خاوندان کړي. مګر یو شی په حسد کې استثناء دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد الا فی اثنتین، په دوو شیانو کې روا حسد شته دی. رجل اتاه الله مالا، یو سړي ته خدای مال ورکړي فینفقه هغه نفقه کوي او خیرات ورکوي انا الليل وانا النهار، په شپه او په ورځ کې. ورجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل وانا النهار، او یو بل سړي ته الله قرآن ورکړی دی نو هغه په شپه او ورځ کې تلاوت کوي او هم خلکو ته هی. دا هغه څه حسد دی چې دې ته غبطه په شریعت کې ویل کېږي. دا روا ده چې د فلاني غوندې علم قرآن مې وی چې ما پکې مونځ کولی او د فلاني غوندې مال مې وی چې ما نفقه کولی، نو دا روا دی. دې ته په شرعي لحاظ باندې د استعارې په لحاظ عاریتا ورته غبطه وایي. دا غبطه روا ده. د دې غبطې نه زوال د بل چا غوښتل نشته دی، د بل چا غوندې سیالي کول او فضایلو کې ورسره ځان شریکول دي، نه په رضایلو کې. او هغه څه چې سړی بدلوي په ښو اخلاقو باندې او په ښو کارونو باندې، نو د دې نه بهترین کار نشته دی. الله جل جلاله افضل خلق خوښوي او افضل اعمال والا خوښوي. دویم د ایمان په درجو کې او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعریف النجش، نجش چې شته ولا تناجشو، نجاشت مه کوئ. ولې نجش دې ته وایي یو سړي سره بیعه کې او یو ته ورباندې راځي چې ته یې په لس باندې اخلي زه یې په شل باندې اخلم، دې ته تناجش ویلی کېږي. دا ولې وایي ځکه ته په سلعه کې او هغه متاع چې ده هغې کې ته دا ډېروالی کې هغه څوک چې خرڅوي هغې ته سمن یا پیسې زیاتې او هغه څوک چې ستا ورور دی په خوا کې راسره ناست دی مشتري دی اخیستونکی دی هغې ته ضرر رسېده، لسو شی ورته په شل کې بولي پې کې او زیاتې ورته، دا غلط کار دی. بلکې ځینې علما دا وایي چې دا سود دی، نهي عالما نهي کړی د علماو د دې نه، او ځینې علما دا وایي چې دا عاصي دی، دا ګناهګار دی، او ځینې ورته سود ویلی دی چې دا لکه د سود قدر نافرمانی ده او د هغې غوندې عذاب لري. ولا تباغضوا، او غضب مه کوئ یو په بل باندې. ولې ترش وچلی یو انسان ته یو انسان هغه ولې په هغې باندې قهر کې، ولې په هغې باندې منت کې؟ ځکه ته ورباندې ځکه کې چې کبر کې، نو کبر ستا وظیفه نه ده. نو فرمایي الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو باید ورونه اوسېږئ، خپلو منځونو کې سره محبتونه وکئ، نه دا چې یو تر بله سره غضبونه وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده، قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغې په قدرت کې دی، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، نه داخلیږي
جنت ته هغه څوک تر څو پورې چې ایمان رانوړي ولا تؤمنوا حتى تحابوا او تر هغې ایمان نشي راوړی تر څو چې محبت ونه کړي الا ادلکم على شیء ایا زه تاسو ته په هغه شي دلالت درکم فعلتموه تحاببتم چې تاسو هغه وکئ او ستاسو محبتونه په منځ کې پیدا شي افشوا السلام بینکم سلام واچوئ په خپلو منځونو کې نو اوس په مؤمنانو باندې حرام دی عداوت کول مؤمنانو باندې حرام دی هغه څه چې درته شیطان وایي فرمای الله جل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون شیطان دا غواړي چې ستاسو په منځ کې عداوت واچوي ستاسو په منځ کې بغضونه واچوي او تاسو په شرابو اخته کړي تاسو په قمار اخته کړي تاسو په بدعملۍ اخته کړي تاسو په رذایلو اخته کړي نو ای خلکو لرې شئ د دې لارې نه او تاسو به لرې کړئ د دې لارې د خدای نه نو تاسو لرې شئ د شیطان نه ځکه چې تاسو د لمانځه نه او د ذکر د الله نه لرې شئ په خپله د الله د بندګۍ نه لرې کېږئ سوره مائده آیات 91 نو اوس د شیطان مه منئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تحابوا بینکم په خپلو منځونو کې محبت وکړئ وافشوا السلام او سلام واچوئ نو معنا دا شوه که چېرته یو سړی دام کولی شي چې دغه حسد په پټه باندې وکړي دغه بغض په پټه باندې وکړي نمیمیت وکړي یا ایها الذین آمنو یا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی لا تجسسوا تجسس مه کوئ یو په بل پسې نمامت مه کوئ یو د بل خبرې مه ځغلوئ یو بل ځای ته فرمای الله لا خیر فی کثیر من نجوا الا من امر بصدقه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی پټ پټ په غوږونو کې ورته خبرې کولې خپلو منځونو کې یې پټې پټې مشورې کولې د ټول اهل مجلس فکر به خراب که تشویش به که چې دوی څه خبرې ورته کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا آیات شریف راغی لا خیر کثیر من نجوا الا من امر دا ډېر خلک چې تا سره پټې مشورې کوي او ستا غوږونو کې خبرې کوي دا هیڅ خیر نه لري په دې کې خیر نشته بلکې خیر په هغه څه کې دی چې صدقه په هغه څه کې ده چې امر بالمعروف وشي او نهي عن المنکر وشي او اصلاح بین الناس وشي او د خلکو ترمنځ اصلاح راشي او جوړ او روغ راشي او محبتونه شي او نږدې شي داسې افعال پکار دي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما که چا دا کار وکړو د اجر خاوند شو نو الله جل جلاله به ډېر لوی اجر ورته ورکړي د مسلمانانو دپاره پټې خبرې کول سري خبرې کول د چا اشتباه پیدا کول د یو بل چا سره غلط برخورد کول دا هغه څه چې الله جل جلاله دا نه خوښوي نو په دې کې درته وایي چې تاسو پټې خبرې مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول صلی الله علیه وسلم د ټول امت دی خپلو منځونو کې پټې خبرې مه کوئ بل ته سودا او تکلیف پیدا کېږي ابي دردا رضی الله عنه فرمایي الا اخبركم من درجه الصلاه والصيام وصدقه هغه څه باندې تاسو پوه نه کړم چې هغه د مانځنه او د روژې نه او د صدقې نه اوچت شی دی وایي ولې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ووایه نو رسول الله صلاح ذات البین فان فساد ذات البین هي حالقه ستاسو ترمن جوړښت او صلح کول او یو تر بل ورورګلوي کول دا هغه بهترین شی دی او که چېرته د دې په مقابل کې فساد وکړئ او یو بل سره لرې شئ او بېلتون راولئ نو تاسو په دې پوه شئ چې دا هغه چاړه ده چې ویښته نه تلئ بلکې ستاسو هغه ذاتونه سره یو تر بله کلئ او غوڅۍ یې سره لرې کېږئ لکه څنګه چې قصاب مرۍ غوڅۍ ده همدغسې ستاسو دا د محبت مرۍ غوڅۍ او یو بل سره ترګلوي کوئ وفرمایي الله جل فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم تاسو صلح وکئ په خپلو منځونو کې او په خپلو منځونو کې سره صلح وکئ صلح خیر دی بهتره ده ستاسو ورورګلوي ده بغض کول تکلیف تیرول یو په بل باندې ځان مشر کول کبر کول د حسد سره د بغض سره دا اوږه نه لګئ کله هم ورسره غاړه نه لګئ بغض یو غلط کار دی الحب في الله والبغض في الله واعطى الله ومنع الله فقد استكمل ايمانه محبت د الله د پاره بغض د الله د پاره او هغه څه چې ورکې هغه د الله د پاره او هغه څه چې منې کې د الله د پاره ایمان به دې مکمل وي نو ولې دې مکمل ایمان خاوند کېږي نه ولې دا ټول شی نه کوي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدابروا یو د بل نه شا مه اړوئ نو ګورئ ورته چې دا ستاسو ورور دی که نه دی ولې ته یې مخ اړوئ فرمایي حسد مه کوئ تباعد مه کوئ قطع مه کوئ یو د بل سره هجرت مه کوئ 3 ورځونه اخواته مه کوئ فلهذا ويعرض هذا ويعرض هذا
يبدأ بالسلام، بهتر سړی هغه دی چې یو په بل باندې سلام وکړي. بیا علما وایي دا سلام کول په دوو ترتیبو باندې، یو هغه څوک دی چې هغه پردی سړی دی هغې سره سلام وکړئ، هغه بهتر دی. او هغه کس چې ستاسو نږدې دی هغې سره د وران او هغې ته سلام واچوه، او تر څو پورې هغه صلة الرحم هم ورسره جوړ کا چې کوم یو د محبت خبرې دي هغه ورسره هم یو ځای کا، نو بعد د هغې نه به بیا ته رښتیا هم هغه څه شي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکونو عباد الله اخوانا، ټول یو ځای اوسېږئ. که چېرته موږ داسې وویو چې ترک حسد، ترک تناجس، ترک غضب، ترک هغه څه چې د ورور نه ګرځېږو او هغه غلط او رذایل ترک کو مونږه، نو مونږ به څه شی شو؟ حقوق د مسلم به ادا کړي وي، په خپلو منځونو کې به یو تر بله حقوق او یو حقوقي ژوند به ولرو. او هغه حقوقي ژوند به څنګه وي؟ مړ شو سړی جنازې ته ورشه، یو بل باندې سلام واچوه، تشمت عاطسه، پرنجی وکړه الحمدلله یرحمک الله ورته ووایه، او مریض ته پوښتنه وکړه، د جنازې نه بعد ورته دعا وکړه، او بیا د هغې نه راوګرځېږه په سلام باندې. کله چې لقا کې یو بل سره په سلام باندې شي. المسلم اخو المسلم، مسلم به ورور د مسلم شي. هیڅ وخت به ظالم نه وي په ورور باندې، هیڅ وخت به ظالم نه وي، کله به هغه نه سپکوي، کله به هغه نه دا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله به په تاسو رحم وکړي. خصلت خپل فضیل شو او رحم درته د الله ملاو شو او هغه درته درکړه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو به هغه څوک یاست چې تاسو د الله په تقوا او د هغې نه په زړه کې وویرېږئ، زهد وکئ، پرهیزګاري وکئ، ویره وکئ د الله نه، نو بیا به برابر شئ. دا ډېر اسان کار دی. د یو مسلم دپاره دعا کول د دې ټولو شیونو او هغه نشي کولی، سره د دې چې الله تعالی فرمایي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ای خلکو یاد کړئ زما نعمتونه، ما ستاسو په منځونو کې په دغه نعمتونو باندې ستاسو قلوبو کې ما یو تر بله سره ورورګلوي واچوله. واصبحتم بنعمتي اخوانا، او په دې نعمتونو باندې مې تاسو خپل څه کړئ؟ ورونه مې کړئ. وکنتم على شفا حفرة من النار، تاسو ولاړ وئ د یو دوزخ د کندې په غاړه باندې، فانقذکم منها، د هغې نه مې لرې کړئ. که تاسو دا شقاوتونه کوئ، تاسو دا خاصیتونه کوئ، تاسو د دوزخ په غاړه ولاړ یاست او د دوزخ کې به ورغورځېږئ، نو ما تاسو د دې نه په خپلو نعمتونو باندې لرې کړئ. دغه خپله تقوا، دغه خپل فضائل، دغه اخلاق کول، دغه ټول شیان لرې کول، دغه غصه لرې کول، دا ټول شی نه هر څه تاسو یو امت یې، یو خلک یې، لعلکم تهتدون، تاسو لاره مومئ. مثل المؤمنین فی توادیهم، مسلمانان په خپلو کې یو تر بله سره روابط سري، تراحمهم، یو تر بله ترحم کوي، وتعاطفهم، یو تر بله سره مهرباني کوي. دا په مثل د یو جسد دی، اذا اشتکا منه عضوا، که چېرته یو عضو د دې تکلیف شي، تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر، راځي ټول وجود د دې پوښتنه کوي، کله چې تبه شي، کله چې سردرد شي، کله چې بې خوبي شي، ورته ټول ورسره جاړي او ورسره خفه وي. فلهذا ټول مؤمنان دغسې دي. الله تعالی دې موږ تاسو مؤمنان جوړ کړي، د دې ټولو هغه رذایلو نه الله تعالی امان راکړي. الله دې اخلاقي او فضایل په نصیب کړي.